د سپینغر زون لپاره میوان مجاهد د مسؤل په توګه معرفي شو. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی عزیز الله فضلي نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې میوان مجاهد دغه زون د پخوانی مسؤل روح الله ترخیل پر ځای په دنده وګماره چې د دې کار یوازینی موخه یې د زون په کچه د اصلاحاتو رامنځته کول یاد کړ. ښاغلی فضلي ویل زموږ د تورته سفرونو اساسي او یوازینی موخه د 15 زونونو په کچه د اصلاحاتو رامنځته کول دي. نن دا د روح الله ترخیل چې د سپینغر زون لپاره ډېری هلې ځلې کړې وي او د کرکټ پرمختګ لپاره کوښښونه کول پر ځای د لا ډیرو اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره د لغمان ولایت مسؤل میوان مجاهد دغه زون لپاره د عمومي مسؤل په توګه ټاکل کیږي چې هغه لدی وړاندې د خپل ولایت لپاره هم ډیر خدمتونه کړي دي او ټول مشرقوالو ته مبارکي وایم. ښاغلی فضلي زیاته کړه له مجاهد هیله لرو چې د ختیځ زون کرکټ پیاوړی او ډیره پاملرنه ورته وکړي ځکه چې ختیځ زون هغه زون دی چې د ملي الف او 19 کلنو لوبډلو له 80 تر 15 سلنه لوبغاړي له دغه زون راغلي دي. د نوموړي په وینا دغه راز یاد زون کې د شته لوبغاړو د بیا رغونې او نوي لوبغاړو د رغونې لپاره کار روان دی چې ډیر ژر به ودانیزي چاري پیل شي ځکه له دغه زون څخه به نور استعدادونه هم را برسیره کوو. باید ویل شي چې میوان مجاهد له 2012 کال راهیسې د کرکټ بورډ له ادارې سره د لغمان ولایت د مسؤل او نورو اړوندو برخو کې دنده تر سره کړي چې نن د سپینغر زون د پخوانی مسؤل روح الله ترخیل پر ځای د کرکټ بورډ د عمومي مسؤل لوري دغه زون د مسؤل په توګه معرفي شو. د یادولو ده چې په دغه سفر کې د میوان مجاهد سربیره هدایت الله حسینزاده هم د یاد زون د اداري او مالی مرستیال په توګه په دنده وګمارل شو.